بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د دسامبر کال 2015 چې د یک شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې زما اوله برنامه ده. د دې برنامې څنګه چې فارمټ دی هغه نړیوال موضوعات دي، سیمه ایز موضوعات دي او د ډیورند د کرښې اغاړه د مبارزینو د مبارزاتو او ګواښونو د پنجاب د فوز لپاره هغه راپورونه دي. په نړیوالو موضوعاتو کې لومړی خبر دا دی چې یو 19 کلنه انجلۍ په ماسکو کې گرفتاره شوې ده چې د پوټین د وژلو لپاره ګمارل شوې وه. ویل کېږي چې دا یوکراینۍ جنۍ ده او دا اوس چې نیول شوې ده د دنه معلومات او اقرار اخیستل شوي دي او دا د ویلي دي چې فرضاً د فریب ورکړل شوی و او په دې اساس باندې دا دغه شوی وه. نو اوس تحقیقات یې نه کېږي چې څه رقم دا د غاړه راتېره شوې ده، څه رقم دا پروګرام دغه شوی دی. نو دا د یوکراین نه راغلې ده او دلته په حساب دغې باندې و، خو د کوم ځای کې چې دا ګرفتاره شوې ده د ده سره هغه د پروګرام او هغه کوم د انفجاري واسکټ او چې و هغه ټول ورسره و. همدارنګې دویم خبر نړیوال د سوریې متعلق دی چې په هومس کې لویه چاودنه شوې ده او دا چاودنه د جمعې په ورځ د امام علي په مسجد کې چې د علویانو مسجد دی هلته شوې ده. 40 تنه پکې ټپیان او وژل شوي دي چې د وژل شویو تعداد 9 تنه دی، 21 تنه نور ټپیان دي. او همدارنګې د دوی او د القصد ترمنځ جګړه روانه ده او نورې جګړې هم د حکومت په خلاف شروع شوي دي او حکومت فعلا ښکاره کیږي چې د دې د کنټرول نه عاجز دی. همدارنګې اردوغان ویلي دي چې اسرائیل زموږ لپاره لومړی تهدید ګرځېدلی دی او د دوی ناسته په بیت المقدس کې چې د قبرس و یونانو د اسرائیل دوی سره ناسته کړې ده، ویلي چې دا مستقیما تهدید دی. او دا هم خبره هم کړې ده چې القصد چې د جولاني د قواو سره جنګیږي د دې برنامې تر شا د اسرائیل لاس دی او که اسرائیل چې کله د ایران نه ناکامۍ سره مخ شو او اوس په ایران باندې وس نه کیږي نو اوس پروګرام جوړ کړی چې د ترکیې سره کوم شخړه جوړه کی او مشکلات ترکیې ته جوړ کی او د ترکیې سره په حساب وجنګیږي. نو د لپاره ترکیې ویلي دي چې اسرائیل زموږ لپاره د جنگ اول هدف دی، اول ټارګټ دی. بل نړیوال خبر دا دی چې یوکراین د انګلیسي میزایلونو لومړي ځل لپاره په روسیې باندې برید کړی دی او دا د انګلیسي میزایلونه استعمال کړي دي. روسیې پخوا ویلي وو چې که چېرته د کوم مملکت اسلحه د اروپایي ټولنې چې دې ته یې ورکړي لکه جرمني، فرانسې، ایټالیا او انګلستان او دا استعمال شي نو دا جنگ به مستقیما د هغه مملکت سره جنگ وګڼل شي. نو اوس به ګورو چې روسیه په مقابل د انګلستان کې چې د میزایل په استعمال شوي دي څه دریځ نیسي او څه عکس العمل ښکاره کوي. همدارنګې د یوکراین د روسیې دغه د پټرولو مراکز وهلي او هلته تخریب کړی. نو اوس په همدې رنګې اوس یو بل برید هم په دغه کې کړی دی چې دا په نوفو شاختیس په نامه یا شاختیس په نامه کوم د تصفیې د پټرولو مرکز دی دا وهل شوی دی او د ویل کېږي چې هغه فعالیت متوقف کړی دی. همدارنګې په افغانستان کې د اسلامي امارت وزارت دفاع یو عالی رتبه مقام دا خبره تایید کړې ده چې افغانستان د دفاعي لحاظ نه د جهازونه ترلاسه کړي دي او د پخوا نه زیات پیاوړي شوي دي او نږدې وختونو کې به دوی د موضوع په متعلق راشي او ملت ته او خلکو ته به خبرې وکړي او دا به معلومه شي چې دا کم مملکت په دې صحنه کې دوی دا تر اوسه نه ده ظاهره کړې چې کوم ملک د دوی سره مرسته کړې ده او څومره مرسته یې کړې ده. دغه خبره دوی لا نه ده ویلې، خو دوی ویلي دي چې جهازونه دوی ترلاسه کړي دي او زموږ فضایي سیستم پیاوړی شوی دی او اوس د دفاع صلاحیت لري چې دا ډیره خوشحالۍ خبره ده او غټه خبره ده. راځو
د ډیورند د هغې غاړې کرښې په عملیاتو باندې خبرې کوو. په بنو کې یو لوی موټر بم انفجار شوی دی چې دا په یو قرارګاه باندې برید کې شوی دی. د دغې برید په نتیجه کې اوږده جګړه شوې ده. مجاهدین د قرارګاه دننه ورننوتي دي، زیات تلفات یې ورته اړولي دي او جګړې ډېر زیات دوام کړی دی. د سیمه ییز شفخانې یا د خیبر پښتونخوا د روغتونونو یو ډاکټر دا ویلي دي چې نن موږ ته د لسګونو نه زیات ټپیان راوستل شوي دي او د علاج لاندې دي. دا خبر هم ده چې نن په خیبر پښتونخوا کې، په وانا کې، بنو کې، میرعلي کې، مندوخیل کې، داودشاه کې، لکي مروت کې، په دې ټولو سیمو کې عملیاتونه شوي دي. همدارنګې په لکي مروت کې چې کوم عملیات شوي دي، پوځیانو باندې برید شوی دی، په هغې کې 18 تنه ټپیان او زخمی شوي دي. دا واقعه د تخت خیل په سیمه کې شوې ده چې د لکي مروت حصه ده. نو دا هلته هم د خلکو دغه دي تلفات مالی او ځاني دوی ته ور اوښتي دي. همدارنګې په بلوچستان کې د کراچۍ او د کوټې ترمنځ کوم لویه لاره چې ده، شهرا چې ده، هایوي، په هغې باندې هلته د ازادي غوښتونکو په حساب برید کړی دی او د دغې لویې لارې کنټرول خپل په لاس کې نیولی دی. دلته تالاشي ودیم شروع کړي دي او ویل کېږي چې په دغې برید کې دوی 4 تنه پاکستاني پوځیان ژوندي نیولي دي او له ځان سره یې وړي دي. همدارنګې په بلوچستان کې یو بل انفجار چاودنه کې 8 پولیس افسران او عسکري وژل شوي دي او په حساب د دوی نه هغه اسلحه او دی غنیمت اخیستل شوي دي. نو په دې رقم سره په ټول د سیمه کې داسې یو اور بل دی، څه د خیبر پښتونخوا سیمه ده او که دا د بلوچستان سیمه ده، او ورځ تر بله دی قوت اخلي. او اوس خو تاسو وکتل چې د مجاهدینو خپل نوي تشکیلات جوړ کړل او د تشکیلاتو کې کم از کم کافي نور دغه اضافه شول، ولایتونه اضافه شول چې په هغې کې د کشمیر ولایت هم پکې اضافه شو. د همدارنګې د ګلګت بلتستان په 2 ولایتونو باندې تقسیم کړ. 2 ولایتونه، یو ولایت کشمیر او بل ولایت دیامیر او یو ولایت دیر. دغه دیر یا دیر دغه باندې 3 د تنه کشمیر کې شول. په دې رقم ته شمالي زون کې 14 ولایتونه اضافه شول. په ویسټرن غربي دغه کې 8 دغه اضافه شول، 6 اضافه شول، او په سنټرل کې مرکزي کې 9 اضافه شول او ساودرن کې 10 ولایتونه نور اضافه شول او د دې د ټولو مشرګان هم را بدل شولې. همدارنګې په سیاسي تشکیلاتو کې بدلون راغی. د سیاسي تشکیل رئیس بدل شو، پخوانی رئیس وضع شو. په دفاعي دغه کې بدلونونه راغلي دي په ټول کمیسیونونو کې او نوې په حساب تقرریګانې شوي دي او دا ادعا هم شوې ده چې دوی د خپل دفاعي دغې لپاره دفاعي هوایي ځواک هم جوړ کړی دی چې ممکن اشاره یې دی ډرون تیارو خواته یي چې دوی د دې کې ډرون تیارې اضافه کړي دي او دوی به په حساب د خپل د دفاع لپاره د دې ډرون تیارونه کار اخلي. همدارنګې بل خبر چې خواشینی کوونکی خبر دی، مګم په عین حال کې د پښتنو لپاره دا دی چې هغه ګلخانان چې اوس هم د پنجاب نه دفاع کوي د هغوی لپاره د سبق ځای دی او هغه دا دی چې سهیل افریدي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پنجاب ته تللی و او د پنجاب کې د هغې ځي پارلمان ته تللی و چې هلته د خپل د ګوند د کسانو سره وګوري او هلته هغوی سره خبرې وکړي. تاسو ته معلومه ده چې د یو ایالت وزیر اعلی چې بل ایالت ته ځي بیا بالخصوص پارلمان ته ځي، هلته هغه ته ښه راغلاست ویل کېږي، هغې ته قدرداني کېږي، عزت یې کېږي. خو سهیل افریدي په ډیکو په وهلو، په تنبو باندې، په څپېړو باندې د پارلمان نه ویستل شو او هلته بالکل ښکاره کېده چې پنجابیانو داسې یو بغض ښوده چې بالکل داسې ورته ښکاره کېده لکه د کوڅې کوم ناماشومې چې نیولی وهی. نو دا ورته نه ښکاره کېږي دا د یو صوبې وزیر اعلی دی، د یو نظام او د یو خلکو استازیتوب کوي، د رایې اخیستې دي، د دې اصلا د دوی سره عزت او احترام نه و او دوی د دغه په حساب
یو بې حرمتي کړې ده. اوس دلته کوم سبق مونږ تحصیلېږي هغه دا دی چې پنجاب ستا د وزیر اعلی لحاظ نه کوي، تا ته د نوکر په سترګه هم نه ګوري. هغه پولیس دا رقم حمله کوي چې په دماغ کې دم نه ګرځي چې دا به وزیر اعلی که نه وي، دا رقم ته سپېړې او ټیلې ورته ورکولې. آیا تاسو همدغه حرکت د پنجاب د وزیر اعلی سره په خیبر پښتونخوا کې کوئ؟ آیا همدغه حرکت تاسو د سند د وزیر اعلی سره په بلوچستان یا په پېښور کې کوئ؟ هرګز نه کوئ. خو دوی تاسو ته په سپکه سترګه ګوري. دا تاسو هستئ چې اوس هم ورته غلي ناست هستئ. خپل د مجاهدینو ورونو حمایت وکئ، لاس یې ورته ونیسئ تر څو تاسو آزاد شئ او د پنجاب د غلامۍ نه ووځئ. دا ستاسو لپاره ډېره اړینه ده چې دا مبارزه تاسو وکئ. غیر له هغه نه دغه رقم ته به ستا د وزیر اعلی هم عزت نه دام نه. اوس زه خپله په دې وزیر اعلی سهیل افریدي باندې غږ کوم چې ته وزیر اعلی او ته د یو پارلمان په حساب غړی مې او هلته استازی مې، ته ولې همدغه موضوع د خیبر پښتونخوا او د بلوچو د پارلمان په سطحه د یو ریزولوشن په شکل کې نه پاس کوي او ولې خپله جدایي نه اعلان کوي؟ تا سره خو دومره بېعزتي وشوه چې پس له هغې نه تا سره د پاکستان په فیډریټ کې پاتې کېدل، یعنې فیډرل سیستم کې پاتې کېدل د شرم نه ډکه خبر ده. ځان د دې شرم و حیا نه وباسئ او لږ ذره خپل غیرت پیدا کوئ. او دا غیرت دا دی چې خپل د ازادۍ لپاره چې څنګه ستاسو ورونه اوچت شوي دي هره ورځ د پنجابیانو بیخ وباسي، نو دارنګې تاسو ته هم په کاره ده چې د هغوی تر څنګ ودرېږئ، خپل قانوني آواز اوچت کړئ او دغه پارلمان چې دی د ده نه داسې یو رایه او دا واخلئ چې هغه مسوده تاسو ولېږئ پنجاب ته او پنجاب هغه وګوري او په دې پوه شي چې نور دا قوم او دا ملت موږ سره نه اوسېږي. او دا د فیډریټ او د فیډرلیزم سیستم د قانون لاندې دا کوم هېڅ غټه خبره نه ده، دا ډېره عادي مسله ده. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریک کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.